د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي نامه قدرمنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خوښ او خوشحاله یم چې د یو نوي پروګرام سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم، په دې هیله چې تاسو ټول له پوره روغتیا، خوښۍ او خوشحالۍ څخه برخمن اوسیږئ. قدرمنو دوستانو، دغه پروګرام مو د کتاب د لوستلو د فرهنګ د عام کولو په موخه باندې چمتو کړی دی، ترڅو وکولای شو د خپلې ټولنې ځوان نسل او په خاصه توګه تنکیو ماشومانو ته د دې انګیزه ورکړو چې د کتاب لوستلو ته مخه کړي. دا چې د کتاب د لوستلو فرهنګ عام کول یوه اوږدمهاله پروسه ده، نو له قدرمنو میندو او پلرونو څخه په خورا درنښت سره هیله کوو چې خپل تنکي ماشومان د کتاب لوستلو ته وهڅوي. دا چې د کتاب لوستل د انسان د ذهن د پراختیا، د افکارو د لوړتیا او د حافظې د قدرت او قوت سبب کیږي، نو که غواړو چې راتلونکی نسل مو یو پیاوړی نسل روزلی وي، راځئ چې د کتاب لوستل د دوی ترمنځ عام وګرځوو. زموږ د دغه پروګرام ټولې ویډیوګانې به په همدې موضوع باندې راڅرخي چې ځوانان او تنکي ماشومان د کتاب لوستلو ته وهڅوي. هیله ده چې زموږ ټولې ویډیوګانې راسره تعقیب کړئ. له ملتیا مو مننه. خپل نیک نظریات راسره شریک کړئ. تر بیا پورې ښې چارې.